بدرنګه ټول خفه وي له آینې وجوده رڼا جامې اغوستې د تورې شپې وجوده. ته داسې چاته په نصیب شولې پکې ګډېږمه ناکام هم دی. دغه چاپېریال دغه سیستم د دې باعث شو چې تاسې شاعرۍ ته راشئ شعر ولیکئ که نه نورې له عوامل موجود دي چې شاعري مو څه د شعر او شاعرۍ سره ذوق و. اره اره وجوده اره اره وجوده وها ناره وجوده اره اره وجوده وها ناره وجوده صرف د انسان په څیر وي صرف د انسان په څیر وي ځینې څیرې وجوده پر تا به څه تېرېږي پر تا به څه تېرېږي ای د ډېوې وجوده داغ د لمنې د یم داغ د لمنې د یم ما قبلوي وجوده بدرنګه ټول خفه وي بدرنګه ټول خفه وي له آینې وجوده رڼا جامې اغوستې د تورې شپې وجوده رڼا جامې اغوستې د تورې شپې وجوده معصوم په یار پسې مري معصوم په یار پسې مري ته پسې مرې وجوده ارې ارې وجوده وها نارې وجوده. ډېرو قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ډېره ډېره مننه چې د خیال څاڅکي خپرونه راسره ګورئ راسره اورئ. مننه له هغه اورېدونکو چې د راډیو او ټلویزیون سربیره مو په نورو ادرسونو کې ګوري څاري مو او خپرونه راسره اوري. اورېدونکو په نن خپرونه کې بیا هم راسره ځوان شاعر مېلمه دی او له ډېرې مودې مو په نظر کې وښو بریالي نن شو چې خپرونه ته یې راوغواړو جمال ناصر. څنګه چې نوم یې جمال دی شاعري هم دغسې له جماله ډکه ده له کماله ډکه ده او له خبرو ډکه ده. ناصر صاحب بیا د داسې یو ځای سړی دی چې یو چا ورته ویلي و چې البته استاد نثار ویلي و چې خادمه ستا له وجې که زما په دوا کېږي کامه کې شه زرغون ارغوانونه غرونه غرونه. او بیا بل شاعر ویلي و چې د ادب د لمر بڅري پکې بل دي په کامه کې د یونان د پوهې شور دی. کله کله زما هم یادېږي ما به ورته یو بیت لیکلی و چې ستا غېږ کې وم خو ستا له غېږې نه یم دا چې کامې در کې موجود نه یم. کامه ټوله د ادب د پوهې د شعر او د فرهنګ یوه دنیا ده او لوی نومونه پکې پراته دي. ناصر صاحب نږدې 6 کاله کېږي شعر لیکي او له حقوقو پوهنځي فارغ دی. موږ به ورسره خبرې کوو ډېرې خبرې لرو ډېر څه به ترې اورو. ناصر صاحب خدای مو راوله ستړي مه شي. ډېره مننه احسان صاحب تا ته سلام تخنیک کې ټولو همکارانو ته او د دغې خپرونې ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېره ډېره مننه. نو ځکه ووایم چې له ګرمۍ مې لږ راویستې را مې وړلې تر کابله څنګه به ډېر به ښه او ګرمي خو ونه ګرمي ډېره وله او تاسو خو هملته په کامه کې اوسېږئ. کامه کې اوسېږي کامه خو به ګرمه وي خو په هر صورت ښکلی وطن دی ښایسته وطن دی او خلک ډېر شاعران دي ډېر د شعر سره علاقه لري ډېر مثلا په فرهنګ مین دي. له همدغه کامې نه مو شاعري شروع کړې وه که نه کوم بل ځای نه و ژوند اوس کامه کې دی؟ نه د همدې کامې نه مو شاعري شروع کړې وه تقریبا دا 6 کاله به شاوخوا کېږي همدا کامې نه مو شاعري شروع کړې ده. یو شی چې هلته کېږي کله کله بهیرونه یي غونډې مناسبتونه یي دا اوس هم پکې یو بهیر شته پنځونه ادبي بهیر جنت صاحب مشري کوي دغسې کامه کې هر مهال وخت په وخت هملته بهیرونه یي. دغه چاپېریال دغه سیستم د دې باعث شو چې تاسې شاعرۍ ته راشئ شعر ولیکئ که نه نورې له عوامل موجود دي چې شاعري مو مننه احسانزی صاحب څه د شعر او شاعرۍ سره ذوق و او همفکره ملګرو سره ناسته وله او ښه شاعران مو اورېدل او څه د وطن حالاتو دې ته محاسبولی شي شعر ولیکو. ما خو ګوره هغه بله خپرونه کې مې ملګري سره شوخي وکړم دا شاعران وایي چې د وطن حالاتو شاعر کړم خو شعر یې چې راوسپړې وطن پکې نه وي که نه
عموما یو نیم کې به شعر روماني به مې یو کې به وطن مې نو داسې هر څه کې پکې ټوله وطن ته ولیکل شي څوک یې نه اوري مخالفتونه خو به نه وو در سره ځینې کورنۍ طبعا پیدا کېږي وایي مې لیکه مې کوه بل شی وکړه بل شی وکړه دغسې مخالفتونه نه یاره داسې مخالفت څه نه وو ما نه ته خوشحاله یم او لومړنۍ شاعري مو چې کوله فکر مو څه و د چاته مو ویلی شول نه مو شو ویلی کوم د ویلو جرأت و که نه البته بعضې خلک دغسې یو ذهنیت سره مخ ته ځي چې وایي که ویوایم را پورې به وخاندي که ویوایم راته به غوسه شي دغسې کوم ذهنیت هم موجود و همدغسې دا احسان صاحب ما ډېره شاعري لیکلې وله خو داسې تا یادونه وکړله چې موږ چاته نه ویلې موږ ویلې یاسې نه یې یو څوک ونه دا سره کم شعر لیکلی که نه په همدې اساس باندې نو بیا یاد دې په خیر وي دعوت الله یاده زما یو ملګری دی هغه ته مې وښودله نو هغه ډېر ډاډ راکړه مینه یې راکړله نو همغه اوس بس همغه وخت نه شعرونه لیکله تجربه دې څه ده چې په لومړنیو کې په اوله شپو کې که شعر وي که نه وي که نه یو څوک علاقه د دې لري چې شعر ولیکي یو څوک ډاډ ورکوي یو څوک یې په سرلاس راکاږي یو څوک ورته وایي چې کولی شي مرسته کوي دا خبرې که نه ډېر زیات سل په سلو کې دا کولی شي که ته یو وخت شعر ولیکې هغې کې ډېر نیمګړتیاوې مو اوسي لکه ما خپله دا تجربه کړې دي زموږ ځای کې بیا خصوصا زموږ کلي کې 4-5 شاعران موجود دي چې کله به یې شعر ولیکه را به یې وړو نو اگر که نیمګړتیا به یې درلودله ځکه لومړي سرونه یي نو موږ ورته ویلی چې ښه لګی او کوشش وکړه د وخت په تېرېدو سره به نور هم ښه سي او همغه اوس هغه خلک اوس ښه شعر لیکي خو بعضې خلک بیا استدلال دا کوي که یو څوک نه پوهېږي او ورته وي چې ښه لګی بې لارې کېږي نه دا خو ول په نظر سره کتو سره ګوري چې هغه شی لیکي همغسې ورته وایي چې ښه لګی داسې نه چې هغه په بله خوا روان یو ته ورته وایي چې ښه لګی که نه نو دا عموما د پښتو ادب لپاره کار کوي وخت په تېرېدو سره حتما صحیح کېږي په لومړي ځل خو نه کېږي چې یو سړی داسې یو شعر ولیکي چې هغه د هم سېلابونه برابري هم یو قافیه صحیح هم ردیف صحیح او ترڅنګ یې داسې یو انځورګري دې پکې سوي خو د وخت په تېرېدو سره بیا انشاءالله صحیح کېږي جوړېږي ښه خبرې به کوو شعرونه خو به مه اورو که نه ستا خوښه بس شعر به واورو مننه غزل دی چې د ټول عمر تشویش دی دغه زړه ته واچوه د ټول عمر تشویش دی دغه زړه ته واچوه زما تصویر دی ولې بارانه ته واچوه د ټول عمر تشویش دی د ټول عمر تشویش دی دغه زړه ته واچوه زما تصویر دی ولې بارانه ته واچوه او د هغه وره به لږه راښکاره شوه ظالم پلارې همدغومره غټ قلف یې دغه وره ته واچوه حمزه صاحب د هغه وره به کله راښکاره شوه ظالم پلارې همدغومره غټ قلف یې دغه وره ته واچوه دغومره او نخترو د وطن ښکلا وه سترګو باندې ړوند شي نخترو د وطن ښکلا وه سترګو باندې ړوند شي خولې او په څه دې اور دې غره ته واچوه ډېر ښه ده ډېر ښه ده او زموږ په اتفاق به دغه ټول خلک حیران شي زموږ په اتفاق به دغه ټول خلک حیران شي د پلار څادر مې غاړه کې خپل تره ته واچوه ډېر ښه ده مننه آخري بیت دی چې جماله د سلام جواب یې در نه کړو زه خیر دی جماله د سلام جواب یې در نه کړو زه خیر مننه جماله د سلام جواب یې در نه کړو زه خیر دی ته داسې فکر وکړه چې تا آخرت ته واچوه ډېر ښه ټول عمر تشویش دی دغه زړه ته واچوه زما تصویر دی ولې بارانه ته واچوه ډېره مننه زه فکر کوم دا موضوع هم ډېره مهمه ده سړی پرې خبرې وکړي خو تر هغه مخکې راځه چې د یو بحث بل وکړو دغه ناصر او جمال دواړه داسې کلمې دي چې لږ ډېرې فرهنګي غوندې ښکاري که نه یا لږ ډېرې ادبي ښکاري استعمال شوي دي کله د خپل تخلص داسې استعمال کړی چې مثلا هم ترې ناصر مراد شي که نه هم ترېنه د جمال او د ښکلا او د ښایست او د دغې معنا واخلي دواړه معناوې په یو وخت ورکړي دې ته د فکر شته کار دې پرې کړی یاره یو بیت داسې و چې په ښایست کې دې څه شک او شبهه نشته ستا جمال نه چې انکار کړي جمال نه دی او دا جمال نه دی جماله بچی شو واوره جمال هغه دی چې څوک دی جمال یاد کړي نو او دا ارادي دي که غیر ارادي دي مثلا دا خو همدا کېدای شي همدغه یو نیم بیت دې لیکلی ډېر به نه وي غزل کې به نه وي راغلی
غزل کې نه دی راغلی دا. او دا خو همدغسې به سپیکر دی کړی دی او که نه لکه هغه ځینې خلکو په افریدي صاحب پورې تړلی چې زه خاطر کوم او که څنګه که نه که خاطر دی پکې خاورې چې خاطر بس دی مه کوه خاطر دغسې شي نه وي پورې ځینې تړل شوي دي. په هر صورت بل بحث د دې کوو چې که مثلا یو شاعر شعر لیکي خو چاپېریال د ده لپاره سازګار نه دی، مساعد نه دی، کورنۍ د ده سره موافقه نه ده، ممکنه ده چې شعر وده وکړي، ممکنه ده چې شاعر پاتې شي. بلکل پاتې کېدلی شي ځکه د زړه خبرې دي او دا خو شاعر وداد ته اړتیا لري، شاعر د بل چا اورېدو ته مونږ خو به داسې نه یي چې ټول خلک د سره مخالف واوسي، خو یوازینی او کورنۍ به یا به لارې یا به وروري. نو که چېرې دا داسې همفکره ملګرو سره کښېني کېدای شي هغوی ورته ډاډ ورکړي، مینه ورکړي، ورته وایي لا همدا پلار به ورته وایي چې زه د شعر ته نه پرېږدم نو شاعرانو سره ولې کښېني. دا هم یو غم دی که نه، دا خبره خو هم شته دی. نو که نه دا خو یو بله ستونزه ده. خو خیر په هر صورت ادب دا دی چې هغه سړی چې چاپېریال یې برابر شاعرۍ ته دی، بهیرونه دي، مشاعرې دي، ملګري داد ورکوي، اوري، او هغه چې دا هېڅ هم پکې نشته خو په یو وخت دواړو شاعري پیل کړې، څوک به ښه وي؟ څوک چې ښه شعر لیکي هغه به ښه وي. دغه بهیر و مشاعرې او دا قصې پکې رول نه لري؟ دا پکې ډېر رول لري، دا پکې رول لري. که ته هر څومره یو ښه شعر ولیکې او چاته یې وانه اورئ او څوک وانه اوري نو دا هم ډېر تاثیر لري په شعر باندې. یو خو داسې ته بهیرونو ته ځې، مشاعرو ته ځې، داسې بنډار کې کښېنې ملګرو سره، همفکره ملګرو سره، نو دې سره ستا جرأت هم زیاتېږي. ته کولی شې آینده کې ښه شعر ولیکې او خپله مشاعره اوس څه درکړي، یعنې که هغه کیسه وکړي چې په اول ځل د شعر لیکلی، بیا هغه چا ته چې دې وښوده تر هغه وروسته هغه ډاډ درکړی، بیا درکې تغییر راغی، یا مشاعرې ته تللی ډاډ دې ترلاسه کړی او کتاب دې لوستلی، هغه چې هېڅ هم نه او هغه چې یوه خواري کوي لاسه چې پښې اچوي، دغه شی نه تغییر درکې راوستی و؟ تغییر درته یاد دی؟ دا خو تغییر راولي چې که ته خواري کوې په یو مسلک کې یا په یو کار کې څومره خواري کوې نو هغې کې به ته ثمره ګورې. نو دا چې ته ما مخکې مې یادونه چې همفکره ملګرو سره کښېنې، مشاعرو ته ځې، نو دا معلومه خبره ده چې دا په شعر کې ډېر دغه لري، رول لري چې ښه شعر ولیکي. او دا مخکې چې د وروستی مقطع وویله که نه، داسې فکر وکړه چې ما تاخر ته واچوم. اجازه درکوي دوستان دي، ملګري دي، خپل چاپېریال دي چې دا کلمې راوړو یا دغسې کلمو ته د خپله په زړه کې چې هغه شیبه ته دا کلمه راوړله، فکر دې دا کوو چې خلک باید وخاندي ورته، که فکر کوي چې رښتیا هم دغسې یو حالت راغلی او باید وشي؟ احسان زی صاحب دا خو اوس د هر چا خپل نظرونه دي، خو ټولنه خو بیا خو ځینې خبرې داسې چې نظر بار شي، ځینې نظرونه ټولنه نه مني. خبره دې ستا صحیح ده. ما ته ځینو ملګرو وویلې چې دا باید لرې کړي، خو که چېرته په عموم کې وګورو سلام او یو چا ته احترام کول، سلام معنا هم دا سلامتیا دې غواړم، نو یو هغې چې قصدن تا باندې ځان پورته ګڼي او داسې یو کبر او غرور کوي او ته ورته سلام واچې، احترام یې وکړي، او هغه برعکس ستا سلام او احترام نه غلط استفاده وکړي او جواب در نه کړي، نو څه فکر کوې چې هغه به څه رقم انسان وي؟ بیا خلک داسې وایي ناصر صاحب چې دغه دی، وایي دا شاعر ځان د ټولنې سترګې ګڼي، وایي ډېره حوصله لري، وایي مثلا تر ټولو ځان لږ ښه ګڼي، لږه ادبیاتو، لږه پوهه او که نه دا قصې نو وایي چې شاعر ما ته دغسې وایي زه به چا نه ګیله وکړم. نو که تا نه دا پوښتنه څوک وکړي بیا به جواب څه وي؟ نو په عموم کې که داسې دا دومره ښه یو شی لیکي، دومره خدمت کوي پښتو ادب ته یو شی لیکي، صحیح دی، نو دا عموم کې دا ټول خلک باید تا تشویق کړي، داسې محدود کسان تا تشویقي او ډاډ درکوي، نو محدود کسان دې انتقاد هم وکړي، یو نیم دې کوي که نه، یو نیم دې کوي. هغه دغه امرخیل صاحب یو بیت دی چې جلاله زه مې په خپل شعر قضاوت خپله کوم، زه د ملګرو په واوا باندې باور نه لرم که نه، یعنې ټولنې کیسه کې به نه یم، ټولنې کیسه کې به یې، خو د ځینو خلکو په کیسه کې به نه یې. ښه بس صحیح ده، بس د ځینو کیسه کې مو اوسه، ځینو اوسه، بس شاعري دې مخ ته وړه. موږ سره ډېرې کیسې نورې شته چې سره ولیکو او اورېدونکو
ناصر صاحب ډېر ښه شعرونه لیکي. زما ډېر فوکس په دې دی چې شعرونه ډېر واورو، خو تر دې چې نوره شاعري واورو ناصر صاحب زه به لنډه دمه ولرم، تر دمې وروسته بیا به نورې خبرې وکړو. ډېرو قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو خپرونه مو جریان لري، خو تر دمې وروسته بېرته راګرځو. د دنیا خانې میری په زور وزر شي، د دنیا خانې میری په زور وزر شي، عاشقي په بل څه نه شي په خپل سر شي. د دنیا خانې میری په زور وزر شي، عاشقي په بل څه نه شي په خپل سر شي. نصیحت په عاشقانو تاثیر نه کا، نصیحت په عاشقانو تاثیر نه که، لکه اور په پوکولو تازه تر شي. خوشحال بابا. بیا هم ستړي مشاهیرو قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو، تاسې له شمشاد راډیو څخه د خیال څاڅکي ادبي خپرونه راسره ګورئ، راسره یې اورئ. هغه دوستان چې له نورو ادرسونو په نورو وطنونو کې زموږ دا خپرونه ګوري، خدای دې راولي او ډېره مننه له هغوی هم. او څوک چې زموږ خپرونې ته انتظار کوي له هغوی مننه کوو. جمال ناصر زموږ د خپرونې میلمه دی، له ناصر صاحب سره ځینې خبرې لرو، کیسې لرو. خو ناصر صاحب راځه بیا هم هغه د ټولنې خبره به سره سپړو، په هغې به خبرې کوو، خو تر هغه مخکې شعر اورو. مننه. سر کې به یو 3 بیتونه وایم چې په کور کې څه کومه شته کور کې بې کوره یم، په کور کې څه کومه شته کور کې بې کوره یم، مطلب مې دا دی مور مې نشته دی بې موره یم. او د خدای د لویه پاچاهۍ کې زه یو داسې انسان، د خدای د لویه پاچاهۍ کې زه یو داسې انسان، د 10 خویندو ورور یم هم پکې بې وروره یم. د خدای د لویه پاچاهۍ کې زه یو داسې انسان، د 10 خویندو ورور یم هم پکې بې وروره یم. او چا سره شور ونه کړي شر ونه کړي، چا سره شور ونه کړي ای جماله و جماله، چا سره شور ونه کړي ای جماله و جماله. وی خندل بیا یې وویل زه دې هم له زوره یم، په کور کې څه کومه شته کور کې بې کوره یم، مطلب مې دا دی مور مې نشته دی بې موره یم. او یو بل ته ونه رسي ډېر بې انتها خفه شم، یو بل ته ونه رسي ډېر بې انتها خفه شم، فلم را ختم شي له دغسې صحنې سره. ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته. یو بل ته ونه رسي ډېر بې انتها خفه شم، یو بل ته ونه رسي ډېر بې انتها خفه شم، فلم را ختم شي له دغسې صحنې سره. او 80% به بېګا خلک نه هر وده وو، او ته خپل نوم کوې تصویر باسې کعبې سره. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. 80% به بېګا خلک نه هر وده وو، او ته خپل نوم کوې تصویر باسې کعبې سره. او پردی مزدور یم اکثر کور ته ناوخته راځم، مور مې ولاړه وي اکثر له دروازې سره. او جماله زه به یې له دې ګوتې نیولی یم، جماله ته به یې له دې ګوتې نیولی یې؟ مننه. جماله زه به یې له دې ګوتې نیولی یم، مثلا زه که تصویر باسم له هغې سره. ډېر ښه دی. ښه ما خو غوښته چې دا د دغه د ټولنې خبره لږه رامخکې کړو، خو هغه مخکینی غزل کې یوه خبره موږ ویل چې سغاټ که نه کوم بیت و، دلته د دې ګوتې نه نیول دي. کیدای شي نورو غزلونو کې مثلا یو بل دغسې یو حالت دي، که کتاب دې چاپېږي، که مثلا ښځه که خپله شعر وایي خو خلکو ته به ووایي چې له دې ګوتې نیولی یم که نه داسې غاټ. هغه یوه ټپه ده وایي چې غنم دومره دومره دي نه مونږ باقی سویلی که نه. نو ته به بیا خلکو ته دا هلته به په پاڼه کې په کتاب کې په دې کې به بیا څه کوې؟ تصویر به ورچې چې د دې ګوتې نیولی یم. خو پوهېږي حتما یو څوک چې څوک له ګوتې نیسي هغه د دې ګوتې نه نیسي، بعضې له دې نیسي، شاید تیم له دې ګوتې نیول شوی اوسي، دا معلومات نو نه کیدای شي بعضې خلک داسې دودیز ناسې ونیسي چې روان وي که نه، ماشوم خلک له دې ګوتې نیسي روان وي. په هر صورت ډېر ښه تصویر لري. مخکې م دغه خبره وکړه د ټولنې چې ټولنې سره به ځان موازي او یا موافق روانوو. صحیح. یو انتقاد پر همدې بحث یا پر دې خبره دا دی چې که له ټولنې سره موافق ځو
څه پاتې چې موږ یې بیا د ووایو یعنې دغه د دویمې هجري پیړۍ نه د شاعرۍ او د امیر کروړ له وخت نه رانیولې همدغسې راځي تر ننه پورې معنا د خوشحال بابا په زمانه کې د خوشحال په کورنۍ کې تر 400 شاعرانو صحیح کته پورته ډېر شاعرانو څه به داسې پاتې چې بیا ته ووایه که د ټولنې خبره منو که د ټولنې په مزاج روان یو که خپلې خبرې نه کوو که خپل احساسات نشو وړاندې کولی که خپل نظر نشو وړاندې کولی نو داسې هم څه پاتې کېږي چې موږ دې ووایو احسان صاحب کله چې ته هغه څه چې تاسو په زړه کې او ته ولیکې یا یو غزل جوړ کړې او د قلم په څوکې ولیکې نو تا ته یو د سکون احساس پیدا کېږي نو داسې څه باید ولیکو چې د ټولنې دپاره وروسته پاتې نسلونو دپاره یو زه همدا وایم ناصر صاحب مثلا بس لیکو چې ټولنه ورسره موافق وي خو په دې پوهېږو که نه چې زموږ د ټولنې ارزښتونه تعریف دي زموږ د ټولنې اړتیاوې مشخصې دي زموږ د دې ټولنې د وروسته پاتې دلایل ښکاره دي همدا به وایو که نه دا چې دا ټول خلک دا وایي اړتیا څه یو کس دی وایي دا نور دی ولې د بل وخت نیسي ځکه ستا په شاعرۍ کې دا خبرې پیدا کوم او ستا بل ګاونډي شعر کې هم دا خبرې وي خو ستا دې ولولم هغه ته ووایم چې ماما ته زما ماغزه پرې مه خوره که نه ګوره داسې حساب دی احسان صاحب چې یو موضوع ده ته په یو شکل بیانې او یو بل په بل شکل بیانې اوس زما یو ملګری دی حبیب الله هوتک دغه یو بیت دی چې یا به وي هنر یا کرامات د چا نه خیجي د غره د بیخه پاس اوبه او ما بیت دی چې یا خو ولیان دي او یا ښه د زورور زامن دي د دغه خلکو اوبه خیجي د غره سره پورې اوبه یو خطل دي بره سر ته هدف دا دی خو هغه په بېلو لفظونو کې کاروان صاحب وایي د زورور اوبه په بره خیږي د زړه په زور خولې ته سندره خیږي د زورور اوبه بره خیږي یعنې باید زاویه بدله کړو خو که زاویه هم بدلوو موږ به خپلې خبرې خپل احساسات کله بیانوو اجازه یې نشته راته چې بیان یې کړو کیدای شي ستا احساسات تا لپاره ستا ژوند لپاره ستا د شته علم او برداشت له مخې د دې ټولنې لپاره ډېر سپېڅلي او ډېر ښایسته وي خو ټولنه ورسره موافقه نه ده ته یې همداسې دفنوې له ځانه سره یې وړې که باید مبارزه وشي راویباسو اړتیا یې لرو اړتیا یې ولې نه لرو بس یو بیت دی چې نړۍ سره ځان سیال کړئ د تیارو نه ځان وباسئ راخلاصې دروازې کې مکتبو ته ضرورت دی نو که چېرته موږ یو څه هدف لرو یو څه ووایو هغه نسو ویلی یا دې ته مجبور یې چې ویې نه وایو که نه نو کولی شي چې په بدیله لاره باندې ته هغه د خپل زړه خبره وکړي او یو بله لار ورته پیدا کړي د شعر د لیکنې پر مهال لوی خنډ څه دی درته کلتور ټولنه دود کله کله مثلا د موضوع تکرار څه درته خنډ دی خنډ خو داسې عموما نشته دی خو چې کله ته په ارامه فضا کې او یو څه الهامي یو څه ریاضتي او یو څه داسې یو څه لیدلي چې هغه تا ډېر وځورئ نو ته بیا کولی شي شعر ولیکې نه چې څوک دې وځورئ ښه شعر لیکي چې په چا وځورېږي که مالته څوک ځوروي بیا ښه شعر نه شي لیکلی بیا هم لیکلی شي چې خفګان در ورسېږي خفګان چې در ورسېږي نو حتما ته کولی شي چې شی ولیکې نه زه نشم بعضې ډېر شاعران دي زه نشم کولی موږ یې کولی شو خپل ځان د شاعران ما ډېر اورېدلي دي چې هغه وایي یاره زه ډېر خفه یم شعر لیکم بل وایي زه ډېر خوشحاله یم شعر لیکم جمال ناصر چې خفه یي که خوشحاله شعر لیکي زه په دواړو کې شعر لیکم هغه چې وایي ته خفه یي خوشحاله نو چې خفه یي بیا شعر لیکي زه خفه یا خوشحاله دواړو کې فرق نه دواړو کې خو موږ څه وکړو خوشحاله دي کړو که خفه دي کړو خوښه ستا نه شعر ولیکو که نه بل شعر اورو بیا به له هغه نه وروسته نورې خبرې سره کوو چاته یې ویلې کلیوال دی څه دې خیال دی چاته یې ویلې کلیوال دی څه دې خیال دی زما خوښ دی کاموال دی څه دې خیال دی او زړه مې غواړي چې یو ګل ورته ډالۍ کړم مړه پرې مې د وبال دی څه دې خیال دی سانځی صاحب په دې ته زه او دا ټول خلک پوهېږي چې په منځ کې مو دیوال دی څه دې خیال دی په دې ته زه او دا ټول خلک پوهېږي چې په منځ کې مو دیوال دی څه دې خیال دی د کور ټول لرګي زه ورته ماتومه په یارۍ کې مې دا حال دی څه دې خیال دی ډېر ښه دی منه د کور ټول لرګي زه ورته ماتومه په یارۍ کې مې دا حال دی
څه د خیال دی هغه ګورې زنګېدلی چې روان دی ښکاري دا هغه جمال دی څه د خیال دی چاته یې ویلي کلیوال دی څه د خیال دی زما خوښ دی کاموال دی څه د خیال دی په دې ته زه او دا ټول خلک پوهېږي ټول فساد دی د شین خال دی څه د خیال ډېر ښایسته دی نو ډېر ښکلی شعر او ډېر ښایسته د ریاضت خبره مو مخکې وکړله دا ریاضت څه ګڼئ مثلا بیتونه ورانول که نه بس چې کله دا موډ شاعرانه شو بس یو کونج کې غلي کېناستل دا ریاضت څه شی دی ریاضت تاسو لپاره همدغه خاموشي بس غلی به کښېنې بس خاموشه وي او ذهن دې ارامه سو زړه دې یو سکون پیدا کړو ته کولی شي یو څه ولیکي نه هغه خو به بېل حالت وي ریاضت تاسو لپاره ریاضت څه دی زمونږ لپاره ریاضت همدغه خاموشي او یو ځای کې او کله داسې کېږي چې شاعري وکړئ شعر ولیکئ غزل او بل ژانر بیا پکې وروسته ګوتې وهئ جمع کو ښکته کو پورته کو ورانه کو یو بیت وبېخي ختم کړه دا شی کړی دی کوئ دا خو عموما شته دی او کولی شي مثال یو شعر ولیکي یو بیت دې پکې خوښ نه سي کولی شي سبا ته هفته بعد میاشت بعد داسې یو غزل چې هغه بیا ته په میاشت بیا وروسته پرې بېرته کتنه لرئ کتنه لرو په ټولو شاعرۍ په ټوله شاعرۍ عموما په هماغه غزل داسې ولیکي په هغې باندې تازه لیکل شوی که نه تازه لیکل شوی که مثال هغې ټایم کې پکې کوم نیمګړتیا یي کولی شي وروسته یې اصلاح کړي څه پکې اصلاح کوئ نیمګړتیا راته څه ښکاري نیمګړتیا دا یې چې هغه وخت کې سړي ذهن کار ونه کړي یو بیت نیمبیتی برم کارول شوی یا لاندې پکې راغلی یا یو قافیه دوم ځل پکې استعمال شوي ردیفه نو کولی شي چې بیا اصلاح کړي په دې پسې ګرځېږي ډېر خو محتوا کې کار نه لرئ که نه محتوا مهم بعضې وخت داسې یو بیت تا لیکلی هغه داسې چې ټولنې سره برابر نه وي نو کولی شي هغه هم اصلاح کړي یا بیخي سوچه ترې لرې کړي او همدغلته یوه غواړم بیخي شاعرانه تجربه دې واورم مثلا یو بیت ډېر ښه فکر درته راغلی یا ډېر ښه تصویر درکوي یا ډېر ښه ترکیب درکوي که نه خو هغه کوم څه پیغام چې پکې وړاندې کېږي فکر کوي چې ټولنې سره موافق نه دی تاوان کوي یا مخالفت کوي یا کېدای شي یو څوک پرې خفه شي د شعر په لیکنې پر مهال دا خنډونه د شاعر لپاره کوم حیثیت لري بالخصوص تاسې لپاره نو داسې حساب دی احسانل صاحب چې هغه وخت کې تا دې شي ته فکر نه وي ذهن ته دې راشي او ویې لیکې کوم خنډ مخې ته نه وي خو بیا وروسته کولی شي چې لرې ولې دې وخت کې تاسو بیخي شعور او عقل او هوش دا ټول راټولوئ نه چې فکر هم نه وي که څنګه چل دی نه فکر ځکه مخکې وایي چې ریاضت معنا دا چې زه غلی کښېنم سوچ وکړم یوازې خپله ورقه او قلم ته سوچ ویسم که نه نو خو زه خو فکر کوم چې دا ټول ذهن تمرکز که نه فکري هغه دغه چې دی دقت اخو راټولېږي دې کاغذ ته نو دې وخت کې سوچ نه کوئ بیا که نه دا شاعرانه حالت داسې دی چې هغه د فروایډ یوه خبره ده چې شاعران عصبي ناروغي لري که نه داسې یو حالت خو به نه وي چې تاسو پکې دغه اوسني حالت نه وځئ سانځی صاحب یو څه شته دی د نیمګړتیا په نوم او انسان نیمګړی دی ټولنه کې کېدای شي هغې وخت کې ستا ذهن کار ونه کړي تا دپاره به صحیح هغې ټایم کې خو کېدای شي یو پښیمانتیا هم انسان یو پښیماني هم داسې یو شی یو کار ترسره کړي وروسته پښیمان نه وي او احتیاط پکار دی احتیاط ډېر پکار دی خو بعضې خلک وایي چې زما د زړه خبرې دي زما فکر دی زما برداشت دی زه یې کوم لکه غني خان چې وکړئ غني خان د ټولنې سره ډېر لوی ټکرونه رامنځته کړه اوس یو ډېر لوی نوم دی که نه همداسې ده فکر نه کوي چې دا کمې خبرې چې مروجې دي او خلک یې کوي چې دا خاص هم شته ښه دا نه ده شاعري اصلا دی بغاوت چې سړی بغاوت وکړي نو بغاوت به کې داسې بغاوت چې هغه ته په اصولو برابر یې او ته مثال له خبرې کولی شي چې یاره دا شی صحیح دی او ته په حق یې او سړی تا ملامته بولي نو ته کولی شي چې بیا د خپل ځان او د خپل لیکل شوي دفاع وکړي نو داسې هم نه کېږي چې ته د سوچه په ناحق یې او وایسې ولا زه بغاوت کوم او ما لیکلی دی او په خپل شي ولاړ اوسي نو کېدای شي داسې یو څه تا لیکلي چې تا دپاره صحیح او د بل دپاره د بل څه کې د اکثریتو دپاره هغه صحیح نه اوسي او ژانرونو کې مو کومو برخې ډېرې لیکلي یوازې غزل باندې کار کوم غزل لیکم نور څه نه لرئ که نه خوند یو نظم دی هغه هم نیمایي کې پاتې دی یو دانه هو یو په دې شپږو کلونو کې دې شپږو کلونو دلیل یې څه دی
دلې بس دغه زړه دې تنګېږي ورته زړه تنګېدلو بېله مسله خو د غزل سره م شوق دی همدا لیکو هو خلک به غواړي غزل درنه بس غزل خو غواړي هو ډېر غواړي ډېر غواړي فرمایش درکول شوی کله چې تر دا شی ولیکې یاره ډېر راکول شوی خو نه کېږي ولې نه شم لیکلی فرمایش بیخي بیخي کله نه مخ شوی چې ما ته ځان د شاعر هم دا نشي لیکلی هېڅ خبرې سره نه مخ شوی نو ما خو درته مخکې ویل چې هر چا نظر جلا نظر دی کیدای شي ویل شوي او هغه څه چې تاسې په شعر کې وړاندې کوئ فکر مو په څه دی چې باید پیغام ورکوي که لفاظي و تصویر و دا قصې دي پکې ولا هر څه باید پکې هر څه خو څوک نشي کوی که نه کېږي ولې نه کېږي کولی شي پیغام هم پکې ورکړي کولی شي انځورګري پکې وکړي کولی شي یو واقع پکې داسې یو ترخه خبرې چې هغه ته د شعر په ژبه خلکو ته وړاندې کړي خو بیا بعضې استادان یې نه مني وایي دا خو پندونه دي نو پندونه خو په نثر کې کوه او د نصیحتونو کتابونه ویې بېلې نو د هر چا خپل نظر دی نه استادان دي زموږ استاسې نو نظر خو داسې یو شی چې د منلو نه وي خو تیوري او علم خو د منلو شی دی بالکل د منلو شی هغه درته وایي چې وروره ما ته شعر ووایه چې ما ذهن تسکین کړي زما ذوق خړوب کړي زه یو څو شیبې دا غمونه دا دردونه دا بدې ورځې مې پرې کرارې کړم که نه زه تا نه شعر غواړم تا بیا ما ته شروع کړې ده چې بس خوب ډېر کوه بې ځایه مه ګرځېږه که نه کتاب لوله دا مه کوه وایي بیا دې ما ته دلته نصیحت شروع کړی نو زه به تا څه ولولم نو خبره داسې هر چا خپل ذوق دی نو یو سړی باید یو شی خوښوي یو سړی بل څه خوښوي که نه څوک چې کومه څه تله او څه یې ویلی موافق به یو نو نه دا خبره هم نه ده کومه څه به کوو نو څه چې عمومي هغه خبره به کوو صحیح ده بل شعر وایي غزل دی چې ښه پرې پوهېږم چې نستوڼي کې ماران ساتمه ښه پرې پوهېږم چې لستوڼي کې ماران ساتمه خو مجبوري مې ده چې ستا رنګه یاران ساتمه خلک د اوښکو د ساتلو هنر هم نه لري زه په کاسو باران ساتمه ډېر ښایسته دی ډېر ښایسته دی مننه خلک د اوښکو د ساتلو هنر هم نه لري زه په کاسو باران ساتمه د لوږې مرم نه را رسیږي به واده یې کړې و له لوږې مرم نه را رسیږي به واده یې کړې د وطن هر رنګه حالاتو کې به ځان ساتم ډېر ښه دی او په دې کې دا کمال دی دوه زړونه یو ځای کړي سره په دې کې دا کمال دی دوه زړونه یو ځای کړي سره په دې مې خوښ دي ځکه هر رنګه ګلان ساتمه او ما سره ضد کوه قربان زه ترېنه خوند اخلمه په میکده کې هم زه ځان ته رقیبان ساتمه ډېر ښه او زما عجز جمال تصویر څه کوي داسې یمه یم قد نه دنګ بل غنم رنګ او خلاص ګریوان ساتمه ښه پرې پوهېږم چې نستوڼي کې ماران ساتمه خو مجبوري مې ده چې ستا رنګه یاران ساتمه او دیار غمونه پکې ځوړندې ویښتان ساتمه نو ډېره مننه هغه د عمردراز مروت یو بیت رایاد شو چې رقیب که هر څه دی خو بیا عمردراز مروته د یار د سترګو انتخاب یې ښه په جای کړی دی نو ډېره مننه ژوندی اوسې یو بحث راګرځېږو سره له دې چې زموږ وخت هم کم وي او لږ ورباندې تم شو زه له دې ملګرو نه په تېره له ځوانانو سره دا بحث زیات کوم ناصر صاحب تاسې به هم ورته پام کړی ممکن دې موضوع هم توجه اوسئ زموږ هغه استادان شاعران چې موږ یې استادان بولو معنا دا چې ادبیات معنا دا چې تیوري معنا دا چې هنر معنا دا چې ژبه ورته ضرورت لري صحیح مثلا کاروان مثلا سائل مثلا شاه سعود و بل خو په نننۍ فیسبوکي نړۍ کې په سوشل میډیا کې هېڅ ځای نه لري یعنې ما ورته هم دا اوس د کاروان صاحب غزل پورته کوو ګورو چې څو لایک اخلي خو د یو بل چا غزل چې تم وایې شاعر نه دی زم وایم شاعر نه دی بل هم وایي شاعر نه دی او کتابونه هم وایي چې نه دی ښه ډېر لایکونه مخلي ښه ډېر کومنټونه مخلي ښه ډېر سره تبادله کېږي شیر کېږي که نه دا خپله خو فیسبوک خو یې نه کوي که نه همداسې ده ما ته یې کوو ټولونه ما ته یې کوو بالکل صحیح ده بیا داسې نه شو ویلی چې
ټولنه اصلا دغه شیان غواړي دا نور چې لګیا دي موږ تاسو چې استادان ګڼو دوی نه غواړي دوی باید یا موږ باید دغه شاعري نور ونه کړو دا چې غواړي دغه شاعري وکړو هغه څه پاتې کېږي چې هغه څه حقیقت دی نو دا به یې یاره همدغه یو هفته یو میاشت به په دې فیسبوک کې واوړي راواوړي خو آینده نه لري آینده یې زه څه کوم زه یې نن لیکم چې ما ته نن خلک درناوی وکړي ما نن خلک ونازي زه آینده څه کوم زه چې نه یم وایي چې په ما شو دنیا تېره خدای دې نه کړه دنیا ډېره چې زه یې نن لیکم او نن مې قدر کېږي زه یې سبا څه کوم نو داسې هغه ولیکه په کار موږ او تاسو ته چې باید دا سپورټ نه کړو دا مخکې دغه نه کړو شیر نه کړو لایک ور نه کړو خو تا مخکې یادونه وکړه ګوره چې ما او تا دا مخکې بوځو ځکه ما او تا کولی شو هغه ما ستا به خوښې که نه ما او تا کولی شو چې هغه هم خوښ کړو که نه مې نه خوښېږي دا مې خوښېږي یعنې زه وایم د یو ښه شاعر و د یو دغه شاعر چې زه ورته شاعر نه ګڼم نو دوی دواړو پیجونو ته ځو فیسبوک پاڼو ته ورځو لایکونه کمنټونه او شیر ګورو د چا ډېر دی دا زه ورته چې نه ګڼو خو دا چا خوښ کړی د ټولنې وګړو خوښ کړی خلاص خپله خو د فیسبوک اپشن خو هم دی خوښ کړی ټولنه کې څوک دي خلک دي انسانان دي پښتانه دي غواړي که زه ورته ووایم چې ماما ته خو شاعر نه یې دا څه چټی کوې دا شعر دی دا ته څه شی وایې هغه ما ته وایي چې ورو دا وګوره دا کمنټونه پې څوک کوي دا شعر څوک ورکوي دا لایکونه څوک کوي خو ورته وایم چې خلک یې کوي خلک ملامته شو که دا سړی ملامته دی دواړه ملامته ولې ځکه هغه ته په کار نه ده هغه ته په کار نه ده چې داسې یو شی ولیکي ما مخکې باندې چې هغه د ټولنې سره صحیح نه او دوی ته په کار نه ده چې داسې یو خلک سپورټ کړي او مخکې دغه کړي دا سړی به وایي ګوره ستاسو د همدغې طریقه زه دوی باندې غږ کوم چې داسې خلک مه سپورټ کوئ نه ته شعر لیکې زه هم ستا شعر زما نه خوښېږي ما سره جنګ کوی شي نه شم کوی نه صحیح عمر خیل صاحب ستاسو زموږ ملګری دی شعر لیکي زه هم د هغه شعر مې خوښېږي ته ما سره جنګ کوی شي نه نو ټولنه وایي چې ورو دا شعر مې نه خوښېږي دا مې خوښېږي زه د دې شعر ته لبیک هم وایم کمنټ هم ورکوم سپورټ کوم ستا یې څه ورته ویلی شو نه شو ویلی نه نو څه په کار دي ښه شعر څوک غواړي نه د بد سره ما او تا ورانیو دا حالت تر کومه ولې بس دا حالت دی موږ او تاسو رامخته کړي دي نو ما مخکې ویل چې ذهنونه متفاوت دي هر سړی غواړي چې هغه به اوس د ده په نظر به دا ښه وي د ده به دا ښه ښکاري دا به سپورټ کوي دا به مخکې بیایي نو په کار نه ده چې داسې یو څوک دې سپورټ کړي چې یا د لایک یا د شیر کړي چې هغه د شعر توهین کوي په ټوله کې د پښتو ادب توهین کوي نو دا هېڅ چاته نه ده په کار چې داسې خلک مخته ویسي زما یو بیت چې زارې چاو دی د ژبې د تمامو بیازونو زارې چاو دی د ژبې د تمامو بیازونو ناظم ولاړ د شعر او د غزلو په ځایونو که نه نو ناظم اوس مخکې دی خو موږ هڅه دا ده چې په دې پوه شو چې ملامته زموږ د ژبو د ادبیاتو د برخې هغه استادان چې په شعر پوهېده ټولنې ته یې په ښه ډول باندې شعر تبلیغ نه کړه دوی ته ووایو ګیله ورنه وکړو هغه شاعران چې مثلا ښه شاعران دي استادان شاعران دي ځان یې ټولنه کې ډېر ونه چلاوه ټولنه یې قانع نه کړه ملامته ټولنه ده چې شعر نه پېژني که یو څوک نه پوهېږي ملامتۍ څنګه ورته ویلی شو دا کیسه کومه شوه هغوی خو خپل خواري کړي تا ته یې لیکلی دی او یو کتاب یې مثال چاپ کړی یو اثار یې شته دی نو په کار ما ورته ده چې باید دا ولولو او دې نه یو شی ترلاسه کړو داسې ما ورته یې نه لولو او د ښې لارې په ځای په غلطه لار وځو دا ګناه زموږ او ستاسو ده په دغسې حالت کې مثلا د شاعر په توګه زه په دې بحث ځکه له ملګرو سره کوم چې کله کله یو خو ډېر پاخه استادان دي مثلا کاروان صاحب هیڅ په دې کیسه کې نه دی چې زما شعر څوک اوري کې نه اوري کاروان د شعر ماهیت ته لګیا دی کار کوي د ژبې ارتقا ته کار کوي که درویش و سعود و بل همدغسې یو ما تا غوندې نوي شاعران دي چې اوس راوځي یا یو کال دوه درې څلورې کېږي خو په دې پوهېږي چې دغه بل چې دی دا خو دغسې یو شی دی که نه خو مشاعره کې زه ورته هم ګډون کوم ما او ستا څوک نوم هم نه اخلي د هغه 15,000 چغې ویل کېږي
د شعر د لیکنې روحیه ورسره شته، د شعر د لیکنې هغه ذهنیت ورسره شته، ټکنی کېږي نه، ژوبلېږي نه؟ ولې نه ژوبلېږي. نو څه به کوو؟ ځان ته خپله ډاډ ورکړو چې هغه د مولانا بیجلګر خبره ده چې زړګي ته ډاډ ورکړه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا حالات شته دی عموما موږ هم تېرېږي، تجربه شوي. تجربه شوي دا حالات شته. ډېره مننه. یو شعر بل اورو، تر هغې وروسته نو بیا زه ډېرې لږې پوښتنې لرم، هغه سره کوو او بس بیا به خپرونه پای ته ورسوو. بیتونه دي چې سیلی باران دی او ماښام هم دی، سیلی باران دی او ماښام هم دی، دې وخت کې ما باندې الهام هم دی. ښه. او ته داسې چاته په نصیب شولې، ته داسې چاته په نصیب شولې پکې ګډېږم ناکام هم دی. څنګه دی؟ ته داسې چاته په نصیب شولې پکې ګډېږم ناکام هم دی. او چې به دې څکلی وی په تلو کې وایي د هغو دا سلام کلام هم دی. بیا ووایه. چې به دې څکلی وی په تلو کې وایي د هغو دا سلام کلام هم دی. او خیال یې ساتئ درنه خفه لاړ نه شي، دا شیخ د سپین جومات امام هم دی. خیال یې ساته. خیال یې ساتئ ښه ښه. درنه خفه لاړ نه شي، دا شیخ د سپین جومات امام هم دی. هم دی. او جمال ازا نوره تیاره خوره شوه، اخري کش سګرټ تمام هم دی. ډېره مننه جمال ناصر چې شعرونه مو خپله هڅه وکړه چې ډېر ترې واورو، او په دې هیله چې تاسو د ناصر له شاعرۍ خوند اخیستی وي، خوند یې درکړی وي. یو بحث بل دا دی چې هر شاعر غواړي شعر یې نور واوري، نور یې ولولي، که نه؟ نو د دې لپاره یوه لاره دا وه چې سړی به کتاب چاپ کړه، مجلې ته به یې ورکړه، بل شي ته به یې ورکړه. اوس فیسبوک راوتی، ځینې استدلال کوي چې بس فیسبوک کې شعر ورکړه نو کتاب چې حاجت نشته، اړتیا نشته، زما هغه تنده ماتېږي. تاسې د کتاب د چاپ لپاره آمادګي لار لرئ یا امکانات شته چې خیره کتاب به چاپېږي؟ انشاءالله امید خو مشته دی چې کتاب به چاپ کړو، خو اوس فعلا داسې څه اراده نه لرو. زه غواړم په همدې خبرې وکړم. اراده د دې معنا ده چې یو قسم ډارېږي چې نه ورېږه پاخه شي، نه ورېږه لا وخت پکې شته. وخت پکې شته دی. وخت څنګه پکې دی؟ په څه پسې ګرځئ؟ په داسې یو څه پسې ګرځو چې په دې باندې خپله اطمیناني شو، او چې یاره اوس زما زه کولی شم چې یاره اوس کتاب دپاره دغه شعر مناسبه دی، نو کولی شي بیا یو کتاب چاپ کړو، کره کتنه پرې وکړو، د هغې وروسته بیا کتاب چاپ. بعضې خلک وایي ناصر صاحب چې که جمال ناصر په 2024 کې شعرونه لیکلي دي او په 2030 کې کتاب چاپوي او 2040 شعرونه پکې نه راخلي، خو زه د یو محقق په جمال ناصر د یو کتاب د لیکلو د ده د ژوند د راسپړلو لپاره زه اړتیا لرم چې د ده دغه وخت را پیدا کړم، د 2040 د ده دا وخت د ده په شاعرۍ کې و. خو ده چې شاعري چاپ کړه دی ترې ویسته، ده د تحقیق په برخه کې له ما سره ظلم وکړه، ما نه دغه خپل دغه وخت ګونګ کړه. زه پوه نه شوم چې د وخت کې د احساسات د ښکلا نه د تعریف څه وو، له ژوند د تعریف څه وو، له وطن نه تعریف څه وو، که نه؟ دی ما نه واخیسته. فکر نه کوې چې هر څه چې مونږ ولیکو هغه د چاپ وړ دي، باید دا نشته چې نه دا دې پاتې شي او دا دې لرې شي او دا ښه دي او دا ښه نه دي. نه، خو خبره داسې ده چې داسې یو څه باید چاپ کړي چې هغه پاتې. اوس غزل دی، دې کې یو بیت راځي چې هغه د معیار سره برابر نه وي، که نه؟ نو هر یو بیت داسې، هر یو غزل کې داسې یو بیت وي، بعضې غزل کې داسې یو 2-3 بیته پکې ډېر ښه راغلي. نو کوشش به کوې د کتاب دپاره داسې یو شی انتخاب کړي چې هغې کې هېڅ نیمګړتیا نه وي. انسان خو نیمګړی دی، انسان خو نیمګړی دی، خو داسې دومره وخت نیسي، نو په همدې خاطر باندې په دې به ته بار بار کره کتنه کې، نورو سره مشورې کې، استادانو سره، لیکوالانو سره، ښه شاعرانو سره، نو هغې باوجود بیا ته کولی شې کتاب چاپ. او زما څومره معلومات دی فکر کوم وایي تاسې نثر نه لیکئ یا نه مو خوښېږي که څنګه؟ نه یې لیکمه، نه بیخي هڅه مو نه ده کړې؟ نه مو ده کړې. یوازې بس غزل دی او تاسو وایي؟ او غزل دی او یو نیمګړی نظم دی.
نه یو نیمګړی نظم پکې نه حسابېږي هغه انشاءالله پوره کوم هغه نه حسابېږي هغه چې ته پوره کوې خو طبعا د حالات او خیالات سره تغییر نه کوي یعنې که دا تجربه ورته وي چې کله د یو 2 بیته لیکلي بیا یا 10 ورځې 20 ورځې وروسته ورته ناست یا د غزل کړی د دې دواړو ترمنځ فرق نه راځي یاره دومره فرق نه راځي داسې غزل شته دی چې 2 بیته مې نن لیکلي 2 هفته بعد یو میاشت بعد خو پوره کوې پوره شوی او پوره کوم ضد دې نیولی پوره کوم انشاءالله ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودان قدرمنو لیدونکو ناصر صاحب را سره خپرونه کې مېلمه و ناصر صاحب که کومه خبره پاتې کوم شعر دې زړه کې چې حتمي مې دا بیت ویلو دا خبره مې کوله مزل دې ډېر کړی دی نو مایک دې خدمت کې ده مننه زه به یو پیغام وړاندې کړم چې د خپلو کشرانو لاسنیوی وکړئ او د مشرانو احترام وکړئ او کوشش وکړئ چې په ټولنه کې داسې یو څه ترسره کړئ چې هغه د ټولو د خوشحالۍ او د ټولنې د خدمت باعث وګرځېږي نه دا چې ټولنې په ضرر اوسي ډېره مننه ډېرو قدرمنو لیدونکو له تاسې هم ډېره مننه چې زموږ خپرونه مو را سره وکتله وا مو اورېده او خوښه مو شوه تر بلې خپرونې چې خدمت ته مو حاضرېږم د جانان په رب مو سپارم آباد اوسئ له لیدلو مو مننه